د خوست ولایت باک ولسوالۍ الجامعه العلوم الاسلامیه باک مدرسه د قرآن کریم بین الاقوام حسن قرائت محفل کوربه و. د قومونو ترمنځ د حسن قرائت په دغه مبارک محفل کې د مرکز کابل، بدخشان، بلخ، کندوز، پروان، لغمان او د خوست ولایت نوموتو او ښکلو اواز لرونکو قاریانو ورهاخوا د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان قاریان هم پکې ګډون درلود. د یاد مدرسې د مسؤلینو په وینا له دغه مبارک محفل جوړېدو څخه یې موخه د قرآن کریم سره د خلکو لامینه پیدا کول او په ښکلو اوازونو سره د قرآن کریم تلاوت کول او د غراز نړۍ ته ښودل هم و چې افغانستان اوس مهال یو امن هیواد او ټول افغانان سره ورونه دي. د یاد مدرسې مسؤلین زیاتوي په دغه مدرسه کې د دیني علومو ترڅنګ په عصري علومو کې هم طلباو ته زده کړه ورکول کیږي. دوی زیاتوي چې راتلونکي کې پلان لري ترڅو په دیني او عصري علومو کې نور هم پرمختګ وکړي ترڅو له دغه مدرسې څخه فارغېدونکي طلبه کرام په دواړو برخو کې بریالي د اسلام او هیواد خدمت په رښتینې توګه سره وکړي. نو هم دینی علوم په دې جامعه کې شته، هم چې د عصري علوم شته. الحمدلله دواړه قسمه درس او تدریس چې دا ورکې کېږي او دا محفل چې موږ جوړ کړی وه الحمدلله د هغې نه موږ مراد چې وه چې خلک قرآن ته تشویق شي او د قرآنونه خلک چې دا صحیح طریقې سره زده کړي. لکه سره کام چې حدیث مبارک کې ارسي چې تاسې په لحونو د عربو او د عربو په اوازونو سره چې دا قرآنونه نو موږ غوښتل چې داسې د خلک قرآن ته تشویق شي او یعنی دا داسې مجالس جوړول ښه تشویقي بڼه لري. الحمدلله دا کې به داسې یو نړیوال پروګرام بیا وي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د نورو ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې د حسن قرائت محفلونه ترسره شوي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو قاریانو ترڅنګ پکې د نړیوالو اسلامي هیوادونو یو شمېر قاریانو هم برخه اخیستې.